د پلار د زړه خبرې. وایه وخت یو ډېر هوښیار پلار خپل زوی ته ویل: زویه، ډېر خوندور شان مې څکلي، خو له روغتیا خوږ شی مې نه ده لیدلی. ډېر ترخه شان مې څکلي، خو خلکو ته له اړتیا او محتاجي تریخ شی مې نه ده څکلی. اوسپنې مې په شا چلولي دي، خو له پوره یعنې د بل تر قرض دروند شی مې نه ده لیدلی. په غرونو او ځنګلونو کې مې د یوازیتوب وخت تېر کړی دی، خو تر بد ملګري سخت یوازیتوب مې نه ده لیدلی. ډېر شتمن مالداره خلک مې لیدلي دي، خو له یو قانع انسان نه ښه شتمن مې نه دی لیدلی. ډېر ترخه خواړه مې خوړلي دي، خو له فقر تریخ شی مې نه ده لیدلی. زویه، ډېر کم اصله انسانان مې لیدلي دي، خو هغه زوی چې ځان یې دومره تندروی عادت کړی وي چې پلار له ډاره نصیحت نشي ورته کولی، تر هغه زوی کم اصله انسان مې نه دی لیدلی. زویه، هغه ډېر ساده او غولېدونکی انسان در پیژنم. هغه دا دی چې د هر ملګري سره خپل د زړه حال یا خپل د شتمني یعنې پیسو معلومات شریکوي. هغه سوچ ولې نه کوي چې ډېر ملګري داسې هم شته چې راز پټ نشي ساتلی. زویه، هغه ستا د ملګري غیبت چې تا ته کوي ترې لرې اوسه. هغه تا هم دغسې نه پرېږدي، ستا غیبت بیا بل چاته کوي. زویه، که غواړې چې رسوا نشې او خدای جل جلاله درته په سپک نظر ونه ګوري، نو د عالمانو احترام کوه. زویه، خورا ښایسته جامې مې اغوستې دي، خو د تقوا په څېر ښکلې جامې نشته. ګرانو دوستانو، تاسې به هم د پلار د دې قیمتي او ارزښتناکه خبرو څخه درس اخیستی وي. د پلار مطلب دا و چې زویه، که پیسې لرې فالتو مصرفونه مه کوه، خپل د پیسو قدر و احترام کوه، ځکه موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو که نورو خلکو ته محتاجه شوې، خلک پر خاص موقع له سر څخه اخلي، یوه پیسه هم څوک نه درکوي. او بل دا چې زویه، محنت کوه، خپل د لاس ګټه کوه، د بل ورکړه په سوالونو او د احسان سره وي. او بل دا، په ملګرتیا جوړولو کې د بد ملګري څخه لرې اوسه، ځکه بد ملګری تر یوازیتوب هم سخت وي. او دغسې نور. ګرانو دوستانو، په رښتیا هم چې خلکو ته تر محتاجي تریخ شی نشته او تر بد ملګري یوازیتوب نشته.